زړی نشم کوي یار خبرې کوم خو پشمار خبرې عمر مې کم دی تجربه مې ډیره هر ځای مې کړي د ما یار خبرې څه مې غربت کې سترګې وغړې دي څه مې زده کړي د پلار خبرې نه چې د کور خبرې بار مه کوئ کور کې هم مه کوئ د بار خبرې هلته وروړمه د قلم خبرې چرته چې کېږي د ګزار خبرې په یو ټغر مې ټول راټول کړی که نه بس نور څنګه وي د کار خبرې په یو ټغر مې ټول راټول کړی که نه بس نور څنګه وي د کار خبرې ما پښتنو له په دې کم عمر کې اباسه کړي د لار خبرې او یو څوک دی چې په مینځ کې لر اوبر جدا کوي یو څوک دی چې په مینځ کې لر اوبر جدا کوي ما ویلې که تلي نو زما سر جدا کوي باچا چرته یې وګوره دا ظلم دی که نه دی د مور نه چې ماشوم بچی نهر جدا کوي باچا چرته یې وګوره دا ظلم دی که نه دی د مور نه چې ماشوم بچی نهر جدا کوي ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي ډېره مننه ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي که ډېرې شي که لږې شي پیسې د چا په کور کې خو دورونه په یو کور کې اکثر جدا کوي ګلزمان صاحب که ډېرې شي که لږې شي پیسې د چا په کور کې خو دورونه په یو کور کې اکثر جدا کوي اباسه د نړۍ دې مداریانو ته دې خیال دی اباسه پښتانه څه په هنر جدا کوي آخري غزل دی چې ته را نشي صنم کله بیلیږي په تصویر د زړه نه غم کله بیلیږي نه دا دومره لوی علم کله بیلیږي چې ته را نشي صنم کله بیلیږي په تصویر د زړه نه غم کله بیلیږي خواږه ورونه چم په چم کله بیلیږي نه دا دومره لوی علم کله بیلیږي ښکته پورته د یوې بچي ښکته پورته د یوې ابۍ بچي دي د زړه غوښې په تورخم کله بیلیږي ښکته پورته د یوې ابۍ بچي دي د زړه غوښې په تورخم کله بیلیږي د پښتون پختۍ په یو بل کې ورغوي پښتانه په دې رقم کله بیلیږي د نړۍ خلک د بیل شي که بیلیږي خو اواز محترم کله بیلیږي ډېره مننه